سلامونه. روانه اونۍ د افغان سولې په تړاو درې مهمې غونډې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي دا غونډې چې د افغانستان په کوربهتوب ترسره کیږي موخه یې د سولې په تړاو د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کول دي. امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي له دې وروسته له افغانستانه موږ ته خطر نه پیښیږي. هغه زیاته کړې چې دوی هر ګام په پوره دقت اخلي. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې قانوني مرجع شته د اقتصادي پروژو په هکله له طالبانو سره د امریکا بحث د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون خلاف چاره ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي سفیر ویلي د طالبانو حملې او تاوتریخوالی د بین الافغاني خبرو پر وړاندې ستر خنډ دی. هغه زیاته کړې چې دغه تاوتریخوالی باید ختم شي. او د بلخ پخواني والي عطامحمد نور ویلي رباني او ضیا مسعود جمعیت ګوند انحصار کړی وو. هغه زیاته کړې چې رباني د 2 میاشتو لپاره د ګوند سرپرست ټاکل شوی و، خو دا د 9 کاله کیږي او نه لرې کیږي.